أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله تپناوڑم لرٹل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم د ډیر مهربان ډیر رحم لرونکي الله په نامه. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. او کله چې دا خلک هغه څه اوري کوم چې دی رسول ته نازل شوي، نو ته به یې سترګې ویني چې حق پیژندو سره ترې اوښکې تویېږي او وایي زموږ ربه موږ ایمان راوړی، نو له شاهدي ویونکو سره مو ولیکه. او موږ به ولې پر الله ایمان نه راوړو او په کوم حق چې موږ ته راغلی، په داسې حال کې چې موږ دا هیله هم کوو چې خپل رب مو په صالحو خلکو کې داخل کړي. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. نو الله هغوی ته د دې خبرې په بدله کې داسې جنتونه ورکړل چې ترې لاندې ویالې بهیږي، تل تر تله پکې اوسیدونکي، او همدا د نیکانو بدله ده. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. او هغه کسان چې کافران شول او زموږ آیتونه یې دروغ وبلل، هغوی د دوزخ خلک دي. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. اے مؤمنانو، هغه پاک شیان چې الله درته حلال کړي تاسو یې مه حراموئ او له حده تیری مه کوئ، بېشکه الله تیری کوونکي نه خوښوي. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. او له هغه پاک حلال نه یې خورئ چې الله در روزي کړي، او هماغه الله نه ویره کوئ چې تاسو پر هغه باور کوونکي یاست. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. ستاسو په بابي ز قسمونو مو الله نه نیسي، البته په هغو مو نیسي چې قسمونه مو پرې ټینګ کړي، نو د داسې قسم کفاره لسو مسکینانو ته خواړه ورکول دي، له هغو منځنیو خوړو نه چې تاسو یې خپلې کورنۍ ته ورکوئ، یا هغوی ته پوشاک او یا د یو مرۍ آزادول. خو که څوک دا نه مومي، نو پر هغه د 3 ورځو روژه ده. همدا ستاسو د قسمونو کفاره ده چې کله قسم وکړئ او بیا یې مات کړئ او د خپلو قسمونو ساتنه کوئ. همدغه شان الله تاسو ته خپل آیتونه بیانوي چې تاسو شکر وباسئ. يا أيها الذين آمنوا
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اے مؤمنانو، حقیقت دا دی چې شراب، جواری، د غیر الله د عبادت ځایونه او د فال غشي دا ټول ناولي شیطانی کارونه دي، نو ډډه ترې وکړئ، ښایي بریالي شئ. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ خبره دا ده چې شیطان غواړي په شرابو او جواری سره ستاسو ترمنځ دشمنی او بغض واچوي او د الله له یادولو او لمانځنه مو ایثار کړي، نو آیا تاسو له دې کارونو لاس اخیستونکي یاست؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. او د الله او رسول خبره ومنئ او له نافرمانۍ ځان وساتئ، او که مشاور واړوله نو بیا وپوهیږئ چې زموږ پر رسول یوازې همدا څرګند تبلیغ دی. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. پر هغو کسانو چې ایمان یې راوړی او سم کارونه یې کړي، څه ګناه نشته په هغو شیانو کې چې مخکې یې خوړلي څښلي، خو چې نور ځان وساتي، ایمان راوړي او سم کارونه وکړي، بیا چې راتلونکي کې له کومو شیانو منع کیږي له هغو هم ځان وساتي، ایمان ټینګ کړي او بیا تقوا او ښېګڼه کوي او الله نیکي کوونکي خوښوي. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اے مؤمنانو، الله به مخامخا د ښکار په یو څه شي ازمایي چې ستاسو لاسونه او نیزې به وررسیږي، د دې لپاره چې الله معلومه کړي څوک دی چې په غیبو له هغه ویریږي، خو کله دې وروسته هم چا څه تیری وکړ نو د هغه لپاره دردناک عذاب دی. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. اے مؤمنانو، د احرام په حالت کې ښکار مه وژنئ، او کله تاسې نه چا قصدن وواژه نو بدله یې واجب ده، او طریقه یې داسې ده چې د کوم ښکار وژلی له څارویو نه د هغه برابر یو څاروی دی چې له تاسو نه 2 کسه عادلان به په هغه فیصله کوي، او دا به د نظر په توګه کعبې ته رسیږي او هلته به حلالیږي، یا د هغه په قیمت کفاره څو مسکینانو ته خواړه ورکول، او یا په همدې برابر روژه نیول دي. د دې لپاره چې د خپلو کړو سزا وڅکئ،
له تیر شوو ګناهونو الله عفو وکړي، خو که څوک دې کار ته بیرته راوګرځېد نو الله به ترې بدل واخلي او الله برلاسی بدل اخیستو والا دی. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. د سمندر ښکار او خواړه درته حلال شوي ستاسو او نورو لارویو د ګټې اخیستنې لپاره، خو د وچې ښکار تر هغه در باندې حرام دی څو چې په احرام کې یاست، او هغه الله نه ویره کوئ چې هغه ته به ورغونډول کیږئ. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. الله د درناوي وړ کور کعبه له خلکو د بدیو لرې کېدو لپاره وسیله ګرځولې او همداسې حرامه میاشت د کعبې نظرانه څاروي او د هغو په غاړو کې پټۍ هم د بدیو لرې کېدو وسیلې ګرځولې. دا د دې لپاره څو تاسې وپوهیږئ چې یقینا الله په هغو ټولو شیانو پوهیږي چې په آسمانو او ځمکه کې دي او چې الله خامخا په هر شي ښه پوه دی. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. پوه شئ چې بېشکه الله د سخت عذاب ورکولو والا هم دی او ښه بخښونکی ډېر مهربان هم دی. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. پر دې رسول له پیغام رسولو پرته بل څه نشته او تاسو چې څه څرګندوئ او یا یې پټوئ په هغو ټولو الله ښه پوهیږي. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اے رسوله دې خلکو ته ووایه چې ناولي او پاک خو نه دي سره برابر، که څه هم د ناپاکو ډیروالی ښه درته ښکاره شي، نو الله نه ویره کوئ اے هوښیارانو تر څو بریالي شئ. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. اے مؤمنانو د داسې خبرو پوښتنې مه کوئ چې که درته څرګنده شي نو بیا مو خفه کړي، خو که هغه مهال یې پوښتنه کوئ چې قرآن نازلیږي نو بیا به درته څرګند کړل شي. الله له پخوانیو خبرو تیر شوی دی او الله خو بخښونکی د زغم والا دی. له تاسو ړومبی هم یو قوم دا ډول پوښتنې کړې وې، خو بیا چې کوم ځوابونه ورکړل شول له هغو منکر شول. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. الله نه کومه بحیره روا ګرځولې، نه سائبه، نه وسیله او نه حام. دا د جاهلیت زماني هغه رواج ته اشاره ده چې بېلابېلو حالتونو کې به یې اوښان د بوتانو په نوم نظر او خپل سر ته پرېښودل. خو څوک چې کافران شوي په الله دروغ تړي او زیاتره یې عقل نه کاروي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ
أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون او چې ورته وویل شي هغه حکم ته راشئ چې الله را نازل کړی او رسول ته راشئ وایي هغه تګلاره مو بس ده چې پر هغې مو خپل پلرونه موندلي آیا که څه هم پلرونه یې نه په څه پوهېدل او نه یې سمه لار موندلې وه بیا هم د هغوی پر تګلاره درومي يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون اے مؤمنانو د خپلو ځانو فکر کوئ که تاسو پر سمه لار یاست د بل چا بېلاریتوب کوم تاوان نه درته کوي الله ته ستاسو ټولو ورګرځېدل دي بیا به مو په هغه څه خبر کړي چې تاسو به کول يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين اے مؤمنانو کله چې ستاسو کوم یو د مرګ وخت راشي نو د خپل منځي معاملو په اړه مو د شاهد نیولو طریقه دا ده چې ستاسو یعنی مسلمانانو نه 2 کسه عادلان دی وي چې ستاسو د وصیت شاهدان شي او یا که تاسو د سفر پر ځمکه وئ او د مرګ مصیبت در ورسي نو له نورو یعنی نامسلمانو دي 2 تنه شاهدان وي بیا که تاسو ته څه شک در ولوید نو دواړه شاهدان له لمانځه وروسته راستنولی شئ هغوی به په الله قسم کوي چې موږ په دې شاهدي څه مالي ګټه نه اخلو که څه هم خپلوان مو وي او نه د الله شاهدي پټو که نه بیا خو به موږ خامخا له ګناهګارانو یو فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين نو که وروسته ښکاره شي چې هغوی دواړو په درواغ ویلو ځان په ګناه اخته کړی نو بیا د نور 2 کسان د دوی پر ځای شاهدي ته ودرېږي کوم چې تر لومړنیو زیات وړ وي نو دوی دواړه دي پر الله قسم وکړي چې زموږ شاهدي د هغو دواړو له شاهدي نه زیاته په حقه ده او په دې ګواهي کې مو څه تیری هم نه دی کړی که نه بیا به موږ حتما له ظالمانو څخه یو ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين دا کار دې ته ډیر نږدې دی چې خلک به په پیل کې هغسې شاهدي ووایي څنګه چې شایي او یا به وډار شي چې په درواغو شاهدي کې به د هغوی قسمونه د مړي په وارثانو رد کړی شي او نور قسمونه به واخیستل شي چې زموږ قسمونه به رد کړي او الله نه ویره کوئ او خبره واورئ او الله سرغړونکو خلکو ته سمه لار نه ښیي
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. هغه ورځ در په یاد کړه چې الله رسولان راغونډ کړي، ورته وایي به څه ځواب درکړل شو؟ هغوی به ووایي موږ نه پوهیږو، بېشکه یوازې همدا ته په غیبو ښه پوهېدونکی یې. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. دا پیښه به هغه ورځ وي کله چې الله ووایي ای عیسی د مریم زویه، پر تا او مور دې زما پیرزوینې در په یاد کړه کله چې مې په سپېڅلي روح ستا مرسته وکړه. ته به خلکو سره غږېدلې هم په زانګو کې او هم په بوډاتوب، او چې تا ته مې د کتاب، حکمت، تورات او انجیل ښوونه وکړه، او چې له خټې به د مرغۍ په شان جوسه جوړوله بیا دې پوکی پکې کاوه، نو زما په حکم سره به هغه ژوندی مرغه شو، او زما په حکم د مورزادي ړوند او برګی یعنی پیس روغول، او چې زما په حکم د مړي ژوندي راویستل، او چې بني اسرائیل می درته ایثار کړل هغه وخت چې ته له ښکاره نشانو سره ورغلی وي. خو له دوی نه چې کوم خلک کافران شوي وو هغوی وویل دا خو له څرګندو کوډو پرته بل څه نه دي. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. او کله چې حواریانو ته مې په زړه کې ورواچول چې پر ما او رسول مې ایمان راوړی، ویل ایمان مو راوړی او شاهد اوسه چې موږ مسلمانان یو. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هغه وخت هم یاد کړه کله چې حواریانو وویل ای عیسی د مریم زویه، آیا ستا خدای کولای شي له اسمانه پر موږ یو دسترخوان راکوز کړي؟ ویل الله نه وډار شي که رښتیا مؤمنان یاست. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. هغوی ویل موږ صرف دا غواړو چې له هغه دسترخوانه څه وخورو، زړونه مو ډاډه شي او وپوهیږو چې یقینا تا رښتیا راته ویلي وو او پر هغه شاهدان واوسیږو. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. عیسی د مریم زوی وویل ای الله زموږ ربه، له اسمانه یو سترخوان را باندې راکوز کړي چې زموږ د ړومبیو او وروستیو لپاره خوښي یعنی اختر او ستا لخوا یوه نښانه وي، او موږ ته روزي راکړه، ته ښه روزي ورکوونکی یې.
قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الله وفرمایل دا دی زه در باندې راکوزونکی یم، خو که تاسې نه له دې وروسته هم څوک کافر شي نو هغه به داسې عذابوم چې له نړیوالو به هیڅوک هغه شان نه عذابوم. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. هغه وخت هم د یادولو دی کله چې الله وویل ای عیسی د مریم زویه، آیا تا خلکو ته ویلي و چې الله نه پرته ما او زما مور هم دواړه په خدایي ونیسئ؟ ویل تا لره له شرک نه پاکي ده، زما خو دا کار نه و چې داسې څه مې ویلي وای کوم چې ما ته حق نه و. که ما څه ویلي وای نو ته خامخا ورباندې پوه یې، ته په هغه څه ښه پوهیږي چې زما په زړه کې دي، او زه ستا په پټو خبرو نه پوهیږم، بېشکه همدا ته په غیبو ښه پوهېدونکی یې. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما دې خلکو ته بل څه نه دي ویلي پرته له هغه چې تا یې راته امر کړی دا چې یوازې د الله عبادت وکړئ چې زما او ستاسو رب دی، او زه چې تر څو په دوی کې وم له دوی خبر وم، خو کله دې چې درواخیستم نو خپله ته ورباندې څارونکی وي او همدا ته په هر څه شاهد یې. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. که سزا ورکوي نو خپل بندگان دي او که بخښنه ورته کوي نو بېشکه همدا ته برلاسی حکمت لرونکی. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. الله به وفرمایي دا هغه ورځ ده چې رښتینو ته به یې خپله رښتینولي ګټه رسوي، د هغوی لپاره به داسې جنتونه وي چې ترې لاندې به ویالې بهیږي، تل تر تله اوسیدونکي پکې. الله هغوی نه راضي دی او دوی هغه نه راضي دي، همدا ستر بریالیتوب دی. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. د آسمانو ځمکې او څه چې پکې دي ټولو پاچاهي یوازې الله لره ده او هغه پر هر څه ښه قادر دی. الانعام مکی صورت دی او 115 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هغه الله لرستاینه ده چې آسمانونه او ځمکه پیدا کړل او تیارې او رڼا یې رامنځته کړه،
خو بیا هم څوک چې کافر شوي له خپل رب سره په خدایي کې نور سیالان برابر ګڼي. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. دی هماغه ذات دی چې تاسې یې له خټې پیدا کړئ، بیا یې ستاسو د ژوند یوه نیټه وټاکله او د بیا را ژوندي کېدو یوه بله ټاکلې نیټه هم ورسره ده، خو تاسو بیا هم شک کوئ. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. او هماغه الله هم په آسمانو کې دی او هم په ځمکه کې، ستاسو په پټو هم هغه پوهیږي او په څرګنده هم، او هم په هغه څه پوهیږي چې تاسو یې کوئ. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. او د دې کافرانو حال داسې دی چې هغوی ته به یې د خپل رب له لورې داسې یوه نښه نه وي راغلې چې دوی ترې مخ اړوونکي نه وي. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. نو دا دی هغه حق هم دروغ وګڼئ چې ورته راغلی دی، نو ډیر ژر به د هغه څه خبرونه ورته راشي چې دوی پرې ملنډې وهلې. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. آیا نه یې دي لیدلي چې له دوی مخکې مو څومره داسې ولسونه تباه کړي دي چې هر یو ته مو په ځمکه کې داسې واکمني ورکړې وه چې هسې واکمني مو تاسو ته نه ده درکړې، او پر هغوی مو له اسمانه پرله پسې ښه بارانونه وکړل او ترې لاندې مو ویالې روانې کړې وې، خو بیا مو د ګناهونو له امله ټول تباه کړل او له هغوی وروسته مو د بلې پیړۍ نور خلک را پیدا کړل. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. او اے رسوله، د دې کافرانو حال دا دی چې که پر تا مو په څه کاغذ لیکلی کتاب هم در نازل کړی وای او خپل لاسونه یې هم پرې لګولی وای، نو بیا به هم کافرانو ویل چې دا له څرګندو کوډو پرته بل څه نه دي. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. او دوی وایي چې ولې پر دغه پیغمبر کوم ملائک نه دی نازل شوی، حال دا چې که موږ ملائک راکوز کړی وای نو لا وختي به کار فیصله شوی و، بیا به څه مهلت نه ورکول کېدی، او که هغه مو ملائک ګرځولی وای نو حتما به مو د سړي په بڼه ګرځولو او خامخا به مو هغه څه کې شکمن کړي وو چې اوس پکې شکمن دي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. او اے رسوله، یقینا لتاړمبی هم په ډیرو رسولانو ملنډې وهل شوي دي، خو بیا پر هغو خلکو یې چې ملنډې یې وهلې هماغه د ملنډو جزا نازله شوه.
قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ورته ووایه په ځمکه کې وګرځئ بیا وګورئ چې د پیغمبرانو دروغګڼونکو انجام څنګه و. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. دوی ته ووایه په آسمانو او ځمکه کې چې څه دي د چا دي؟ که دوی ځواب در نه کړ نو ته پخپله ووایه د الله دی، هغه پر خپل ځان رحمت لازم کړی، نو توبه وکړئ پخواني ګناهونه به مو وبخشي، که نه حتما به مو د قیامت هغې ورځې ته راغونډ کړي چې څه شک پکې نشته، خو چا چې خپل ځانونه په تباهي کې اچولي هغوی دا حقیقت نه مني. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. او څه چې په شپه او په ورځ کې اوسي هغه ټول د الله دی او هماغه د هر شي اوریدونکی ښه پوه دی. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. ورته ووایه له الله پرته ځان ته بل پالونکی ونیسم، هغه الله چې د آسمانو او ځمکې پیدا کوونکی دی او هغه چې خلکو ته خواړه ورکوي او دته نه ورکول کیږي. ورته ووایه ما ته خو امر شوی چې تر هر چا ډومبی ورته تسلیم شم او چې هیڅکله له مشرکانو مه کیږه. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ورته ووایه که له خدایه مې سر وغړوم نو د لویې ورځې له عذابه ویریږم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. په هغه ورځ چې دا عذاب له چانه وګرځول شو نو الله ډیر رحم پرې وکړ او دا هماغه څرګند بری دی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. او که الله څه کړاو در ورسوي نو له هغه پرته یې څوک لرې کوونکی نشته، او که څه خیر در واړوي نو هغه په هر څه وسي دی. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. او هغه پر خپلو بندگانو برلاسی دی او هماغه ښه باخبر حکمت والا دی. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. ووایا د چالو یې شاهدی ده، ورته ووایا الله زما او ستاسو ترمنځ شاهد دی او دا قرآن ما ته په وحی راغلی ترڅو هم تاسو پرې وویروم او هم چاته چې ورسید. آیا تاسو دا شاهدی ورکوئ چې الله سره نور خدایان هم شته؟ ورته ووایه زه خدا شاهدی نشم ویلی. ورته ووایه هغه خو هماغه یو خدای دی او زه خو له هغه څه بلکل بیزار یم چې تاسو یې ورسره شریکوئ. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم
الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. هغوی چې موږ کتاب ورکړی هغه یعنی محمد صلی الله علیه وسلم داسې پیژني لکه خپل زامن چې پیژني، بیا هم چا چې خپل ځانونه تاواني کړي نو هغوی یې نه مني. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. او تر هغه لوی ظالم به څوک چې پر الله یې دروغ وتړل یا یې د هغه آیتونه دروغ وګڼل، یقینا داسې ظالمان بری نشي موندلی. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. او په هغه ورځ چې دوی ټول راغونډ کړو بیا به هغو ته ووایو چې شرک یې کړی، ستاسو هغه شریکان چیرې دي چې تاسو یې ګمان کاوه. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. بیا به یې له دې پرته بل عذر نه وي چې وایي به زموږ په رب الله باندې قسم چې موږ مشرکان نه وو. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ورته ګوره څنګه یې پر خپلو ځانو دروغ وتپل او هغه دروغونه ترې ورک شول چې دوی به جوړول. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. او لدوی نځینې تا ته غوږ نیسي، خو دا غوږ نیولې د حق د طلب په موخه نه بلکې پر خپل ضد د ټینګار په موخه دي، نو موږ یې پر زړونو داسې پردې اچولي چې دوی پرې پوه نشي او په غوږو کې یې کوڼوالی دی، او که هره نښانه وګوري ایمان پرې نه راوړي. آن تر دې چې کله درته راشي تا سره ناندرۍ وهي، نو څوک چې کافر شوي هغوی وایي دا هماغه د ډومبنیو له کیسو پرته بل څه نه دي. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. او دوی نور خلق هم لدی قرآن نه ایساروي او خپل هم ترې ډډه کوي، حال دا چې له خپلو ځانو پرته بل څوک نه تباه کوي او پوهیږي هم نه. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. او دردمنه ننداره به وه که هغه مهال یې وګوري چې کله په اور ودرول شي نو وایي به ارمان چې بیرته دنیا ته لیږدول شوي وای، او دا ځل مو د خپل خدای آیتونه دروغ نه وای ګڼلي او له مؤمنانو وای. حال دا چې د دوی دا هیله به هم رښتیا نه وي بلکې اوس دوی ته هغه څه یعنی آخرت څرګند شو چې مخکې به یې پټوئ، او که فرضاً بیا دنیا ته وګرځول شي نو خامخا به هغه څه وکړي چې ترې منع شوي وو او باور وکړه چې دوی بالکل دروغجن دي. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. او دوی خدا ویل چې بل څه نشته، همدا د دنیا ژوند مو دی او موږ بیرته نه یو راپورته کیدونکي. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق
قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. او کته یې وویني کله چې خپل رب ته ودرول شي ورته وایي به آیا دا دوهمځلي ژوند حق نه دی؟ دوی به وایي ولې نه، زموږ په رب قسم چې دا هر څه حق دی. هغه به وفرمایي ښه نو چې انکار مو کاوه اوس دا عذاب وڅکئ. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. حتما هغه کسان تاوانی شول چې الله سره مخامخ کېدل یې دروغ ګڼل. څو چې ناڅاپه هغه ساعت ورته راشي نو وایي به ای زموږ افسوسه پر هغه چې نیمګړتیا مو پکې کړې وه او دوی به خپل بارونه پر خپلو شاګانو وړي. خبر اوسئ څومره بد پیټی دی چې دا خلک یې وړي. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. او دنیایي ژوند له لوبې او تماشې پرته بل څه نه دی او هماغه د آخرت مینه هغو خلکو ته غوره ده چې ځان ساتنه یعنی تقوا کوي. آیا عقل نه کاروئ؟ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اے رسوله بېشکه موږ پوهیږو چې دوی څه وایي هغه دې ځوروي، خو دا خلک تا دروغجن نه بولي بلکې دا ظالمان د الله له آیتونو منکریږي. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. او یقینا لتا مخکې هم یو شمیر رسولان دروغجن ګڼل شوي دي، خو په هغو دروغجن ګڼلو یې صبر وکړ او وځورول شول څو چې زموږ مرسته ورغله او د الله خبرو لره څوک بدلونکی نشته او دا دی د مخکنیو رسولانو له خبرونو هم څه درته راغلي دي. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. او که د دوی مخ ګرځول در باندې سخت یا درانه وي نو که په وسه کې دی وي په ځمکه کې د ننوتلو لپاره یو سرنګ ولټوه یا اسمان ته د ختلو لپاره یوه زینه کیږده نو هغه نښانه به ورته راوړي چې دوی یې غواړي. او که الله غوښتې وای نو دوی ټول یې په سمه لار غونډولی شول. نو کله هم له ناپوهانو مه کیږه. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. خبره دا ده چې ستا بلنه هغه خلک مني چې د حق په طلب یې اوري او مړي خو به الله راپاڅوي او بیا به هغه ته ورګرځول کیږي. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. او دوی ویل که دی رښتینی پیغمبر وي نو ولې د خپل رب لخوا کومه نښانه پرې راکوزه نه شوه؟ ورته ووایه الله په دې قادر دی چې کومه نښانه را نازله کړي، خو د دوی زیاتره نه پوهیږي.
وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. او په ځمکه کې هر خوځېدونکی او هر هغه الوتونکی چې په خپلو دواړو وزرو الوزي بل څه نه ستاسو په شان مخلوقات دي. موږ په کتاب یعنی لوح محفوظ کې هیڅ شی نه دی پریښي، بیا به ټول خپل رب لوري ته ورغونډیږي. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. او چا چې زموږ آیتونه دروغ وګڼل کاڼه او ګونګیان په تیارو کې پراته دي، الله چې هر چاته غواړي بېلارې کوي او چاته چې وغواړي په سمه لارې برابروي. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. دې کافرانو ته ووایه راوښیئ که د الله عذاب درته راشي یا قیامت درته راشي نو له الله پرته بل څوک رابلئ که تاسو رښتیني یاست، بلکې خاص هغه به رابلئ بیا یې که خوښه شوه هغه سختي لرې کوي چې تاسو هغې کې الله وربولئ او خپل انګېرلي شریکان هیروئ. ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. او اے رسوله بېشکه له تا مخکې مو هم ډېرو قومونو ته رسولان لیږلي، بیا مو هغوی د خپلو نافرمانیو له امله په کړاوونو او غمونو اخته کړل چې عاجزۍ سره غاړه کیږدي. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نو کله چې زموږ سختي پرې راغله ولې عاجزي ونه کړه، د دوی خو زړونه لا هم سخت شول او څه یې چې کول هماغه شیطان ورته ښایسته کړل. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نو دوی چې کله هغه نصیحت هیر کړ چې ورته شوی و نو د هر شي دروازې مو ورباندې را پرانیستې تر هغه چې په هغه څه ښه خوشحاله شول چې ورکړی شوي وو، ناڅاپه مو راګیر کړل چې دوی له هرې خوا ناهیلي وو. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نو همداسې د هغو خلکو سټه غوڅه شوه چې ظلم یې کړی و او الله رب العالمین لره ستاینه ده. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. اے رسوله دې خلکو ته ووایه راوښیئ که چیرې مو الله اورېدنه او لیدنه درنه واخلي او پر زړونو مو مهر ووهي نو الله نه پرته څوک بل خدای شته چې بیرته یې درته راولي. ګوره څرنګه بیا نښانې وړاندې کوو خو دوی بیا هم څنګ ترې کوي.
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون ورته ووایه خبر مې کړئ چې که ناڅاپي یا په څرګنده د الله عذاب درته راشي نو آیا پرته له ظالم قومه بل څوک به تباه کیږي؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون او موږ رسولان صرف د دې لپاره لیږو چې په نیکیو زیری ورکوونکي او په بدیو د الله له عذابه ویرونکي اوسي نو چا چې ایمان راوړ او خپل عمل یې سم کړ نو څه ډار به هم پرې نه وي او غمجن کیږي به هم نه او چا چې زموږ آیتونه دروغ وګڼل نو عذاب به ورسیږي په دې چې سرغړونه به یې کوله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير افلا تتفکرون ای رسوله دوی ته ووایه زه خو تاسو ته نه وایم چې ما سره د الله خزانې دي نه په غیبو پوهیږم او نه درته وایم چې زه ملایک یم زه خو صرف د هغه څه متابعت کوم چې راته وحی کیږي ورته ووایه آیا ړوند او سترګور سره برابریږي آیا نو تاسو فکر نه کوئ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون او په دې وحي سره هغه کسان وویروه چې له دې ډاریږي چې خپل رب ته به په داسې حال کې ورغونډ کړی شي چې نه به یې له هغه پرته څوک دوست وي او نه کوم سپارښتونکی دا د دې لپاره چې دوی ځان وساتي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين او هغه خلک له ځانه مشړه چې سهار ماښام خپل رب وربولي د هغه خوښي غواړي د هغوی له حسابه هیڅ شی پر تا نشته او نه پر هغوی ستا له حسابه کوم شی شته نو که ویې شړې بیا به له ظالمانو وشمیرل شي وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين او موږ په دې توګه ځینې خلک پر ځینو نورو ازمیو چې بیا د دوی په هکله ووایي آیا زموږ له منځه ایله پر دغو خلکو الله احسان کړی دی هو کوم کافر چې دا خبره کوي د هغه څه خیال دی چې آیا الله په شکر ویستونکو بندگانو تر هر چا ښه پوه نه دی وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم او کله چې هغه خلک درته راشي چې زموږ په آیتونو ایمان راوړي نو ورته وایه پر تاسې دې سلام وي ستاسو رب رحمت پر ځان لازم کړی داسې
چې که تاسو نه چا په ناپوهۍ سره یو ناوړه کار وکړ بیا یې وروسته توبه وویسته او خپل عمل یې سم کړ نو بېشکه هغه بخښونکی ډېر مهربان دی. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. او موږ هم دغه شان خپل آیتونه څرګند بیانو ترڅو سیده لاره هم ښکاره شي او د مجرمانو لاره هم ښکاره شي. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. اے رسوله دوی ته ووایه زه له دې منع شوی یم چې هغه څه ولمانځم کوم چې تاسو یې الله نه پرته رابلئ. ورته ووایه ستاسو په هوسونو پسې نه ځم که نه بیا خو به بېلارې شوی یم او له لارموندونکو به نه یم. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. ووایه زه د خپل رب له لوري په یو څرګند دلیل ولاړ یم او تاسو هغه دروغ ګڼلی. ما سره هغه څه نشته چې تاسو یې په تلوار غواړئ. فیصله یوازې الله سره ده. هغه حق بیانوي او هماغه غوره فیصله کوونکی دی. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. ووایه که چیرې هغه څه ما سره وایي چې تاسو یې په تلوار غواړئ نو زما او ستاسو ترمنځ به د دې کار پرېکړه شوې وه او الله په ظالمانو ډېر ښه پوه دی. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. او له هماغه سره د غیب ټولې کلیانې دي چې له ده پرته بل څوک نه پرې پوهیږي. په وچه او لنده کې چې هر څه دي هغه ورباندې پوهیږي. داسې کومه پاڼه نه رالویږي چې هغه پرې عالم نه وي او نه به د ځمکې په ترږمیو کې څه دانه وي چې الله ته معلومه نه وي او نه داسې لانده او وچ شته چې په یو روښانه کتاب کې لیکل شوي نه وي. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. او دی هماغه دی چې د شپې خوب کې مو تر څه وخته ساګانې اخلي او د ورځې چې څه ګناه کوئ ورباندې پوهیږي بیا مو په نوې ورځ کې راپاسوي تر څو ستاسو د عمر هغه ټاکلې موده پوره شي. بیا مو د هغه لور ته ورتګ دی بیا مو په هغه څه خبروي چې تاسو به کول. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. او هغه پر خپلو بندگانو واکمن برلاسی دی او پر تاسې ساتونکي ملائک را لیږي څو چې ستاسو کوم یوه ته مرګ راشي نو همدا زموږ لیږل شوي ملائکان یې ساه اخلي او دوی هیڅ کمی نه کوي. بیا دوی ټول د الله په لور خپل رښتیني مالک ته ورګرځول کیږي. ښه واورئ چې پرېکړه به یوازې د هغه وي او هغه ډیر چټک حساب کوونکی دی.
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. ووایا د وچې او لندې له تیارو مو څوک ژغوري چې په زاریو او په پټه یې رابولئ او وایي چې کله دې یې بچ کړلو نو خامخا به له شکر ویستونکو یو. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. ورته ووایه الله مو له هغې او له بل هر کړاو ساتي خو تاسو بیا هم شریکان ورسره نیسئ. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ووایا هغه په دې وسې دی چې له پاسه یا له پښو لاندې مو کوم عذاب در باندې راولي یا مو په ډلو ډلو کې سره ګډ وډ کړي او ځینو ته د ځینو نورو د عذاب خوند ور وڅکي. وګوره څرنګه آیتونه راز راز بیانوو تر څو دوی وپوهیږي. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. او ای رسوله ستا قوم خدا قرآن دروغ گنی حال دا چې هغه حقیقت دی. ورته ووایه زه خو پر تاسو ساتونکی نه یم. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. د هر خبر څرګندېدو لپاره یوه نیټه ټاکل شوې او ژر به په هر څه پوه شئ. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. او کله چې هغه خلک وویني چې زموږ په آیتونو کې د عیب لټونې بحثونه کوي نو ترې په څنګ شه تر هغه چې په نورو خبرو کې لګیا شي. او که شیطان یې درنه هیر کړي نو له یادېدلو وروسته له ظالمانو خلکو سره مه کښېنه. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. او پر هغو خلکو چې ځان ساتنه کوي د هغو یعنی بدویونکو له حسابه څه نشته البته نصیحت کولی په ذمه دي تر څو هغوی ځان وساتي. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. او هغه خلک پرېږده چې خپل دین یې لوبه او ننداره جوړه کړي او دنیایي ژوند غولولی دي او په دې قرآن سره خلکو ته نصیحت کوه هسې نه چې څوک په خپلو کړو وړو کې داسې راګیر شي چې له الله پرته یې بیا نه څوک ملاتړی وي او نه کوم سپارښتونکی او که د خلاصون لپاره هر څه فدیه ورکوي نه به ترې اخیستل کیږي. دا چې خپل دین یې لوبه او ننداره جوړه کړي هماغه خلک دي چې په خپلو کړو وړو سره په تباهي کې راګیر شوي هغوی لره د خوټېدلو اوبو څښاک او دردناک عذاب دی په دې چې دوی به کفر کاوه. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا
يرجعنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. اے رسوله دوی ته ووایه آیا الله نه پرته هغه څه راوبلو چې نه ګټه را رسولی شي او نه تاوان، او پس له دې چې الله هدایت راته وکړ بیرته په پوندو شاته وګرځو، او داسې شو لکه هغه څوک چې شیطانانو په ځمکه کې بېلارې کړی حیران ګرځي، حال دا چې ملګري یې سمې لارې ته وربولي چې موږ ته راشه. ووایه هماغه د الله لار سمه لار ده او موږ ته امر شوی چې د ټولو مخلوقاتو رب ته غاړه کیږدو. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. او دا چې لمونځ ترسره کوه او له هغه وویریږئ، او دی هماغه دی چې تاسو به ورغونډول کیږئ. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. او دی هماغه ذات دی چې اسمانونه او ځمکه یې په حقه پیدا کړي، او په هغه ورځ چې د قیامت ورځې ته ووایي شه نو وبشي، د هغه وینا حق ده، او کوم ورځ چې شپېلۍ کې پوکړی شي هغه ورځ به یوازې د هغه واکمنې وي، هغه په پټو او ښکاره وپوه او هغه حکمت والا ښه باخبر دی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. او دا کیسه واوره کله چې ابراهیم خپل پلار آزر ته وویل آیا ته بوتان په خدای سره نیسي؟ زه خو تا او ستا قوم په څرګند بېلارېتوب کې وینم. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. او په همدې توګه مو ابراهیم ته د اسمانو او ځمکې عجایب یا لویه پاچاهي وروښودله او د دې لپاره چې له باور کوونکو ووسي. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. نو بیا چې کله شپه پرې راخپره شوه یو ستوری یې ولید، ویې ویل دا به مې رب وي، خو چې هغه پرېوت ویل پرېوتونکی مې نه خوښیږي. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. بیا چې کله سپوږمۍ ښه ځلانده ولیدله ویې ویل دا به زما رب وي، خو کله چې هغه هم پرېوتله ویل که خپل رب مې سمه لارښوونه راته نه وای کړې نو زه به هم خامخا له بېلارو خلکو وم. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. بیا چې لمر ځلیدونکی ولید ویې ویل همدا به مې رب وي، دا خو ډېر لوی دی. خو کله چې هغه هم ډوب شو نو ویې ویل ای زما قومه زه له ټولو هغو شیانو بیزار یم چې تاسو یې الله سره شریک ګڼئ.
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين بېشکه ما د هغه ذات په لوري مخ ور اړولی چې آسمانونه او ځمکه یې پیدا کړي په همدې یوه لوري او زه له مشرکانو څخه نه یم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون او د قوم یې ورسره ناندرۍ شوې. ده ورته وویل آیا د الله په هکله را سره ناندرۍ وهئ چې دا دی سمه لارې راښودلې ده؟ او زه نه ویرېږم له هغه څه چې تاسو یې ورسره شریک ګڼئ چې هغوی به څه تاوان راورسوي، مګر دا چې رب مې د څه تاوان اراده راته وکړي نو هغه په هر حالت کې را رسیږي. زما د رب علم په هر څه راخپور دی، نو آیا تاسو نصیحت نه اخلئ؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون او څرنګه به له هغه څه ډارېږم چې تاسو یې شریک ګڼئ، حال دا چې تاسو په دې هم نه ویرېږئ چې الله سره هغه څه شریکوئ کوم چې د هغه په اړه پر تاسو کوم سند هم نه دی رانازل کړی. نو په دې دواړو ډلو کې کومه یوه زیاته د ډاډینې وړ ده که تاسو پوهیږئ؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نو هماغه خلک چې ایمان یې راوړی او خپل ایمان یې له ظلم یعنی شرک سره نه وي ګډ کړی، د همدوی لپاره امنیت دی او همدوی په سمه لار برابر دي. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. او همدا زموږ کامیاب دلیل و چې ابراهیم ته مو د هغه د قوم په مقابل کې ورکړی و، چاته چې وغواړو درجه یې اوچتوو. بېشکه ستا رب د حکمت والا ډېر پوه دی. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. او هغه ته مو اسحاق زوی او یعقوب المسی ورکړ، له دوی نه هر یو ته مو سمه لاره وښوده، او نوح ته مو لا ړومبۍ لارښوونه کړې وه، او د هغه له اولادې مو داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسی او هارون ته هدایت کړی و، او په همدې شان نیک عملو ته بدله ورکوو. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. او زكريا، يحيى، عيسى او إلياس دا ټول له نیکانو څخه وو. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. او اسماعیل، الیسع، یونس او لوط او هر یو مو پر نړیوالو غوره ګرځولی و. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. او همداسې د دوی له پلرونو،
خیلخانو او وروڼو یې او دوی ټول مو غوره کړي او سمې لارې ته برابر کړي وو. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. دا د الله هدایت دی، په دې سره له خپلو بندګانو چاته چې غواړي سمه لار ښیي، او که چیرې دوی شرک کړی وای نو خامخا به یې نیک عملونه عبث تللي وو. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. دوی هغه کسان دي چې کتاب، حکم یا پوهه او نبوت مو ورکړی، نو اوس که دا د عربو خلک یې نه مني نو پروا نه کوي، ځکه چې د هغه منلو ته موږ یو داسې قوم ټاکلی دی چې له هغه منکر نه دي. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. دوی چې مخکې یادونه وشوه هغه خلک و چې الله ورته د مخالفانو د چلن په مقابل کې د صبر هدایت کړی و، نو ای رسوله ته هم په هماغو پسې ځه، مخالفانو ته دې ووایه زه له تاسو نه په دې تبلیغ څه بدله نه غواړم، دا بل څه نه ګردو نړیوالو ته یو نصیحت دی. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. او څنګه چې ښایي دې کافرانو هسې د الله درناوی نه دی کړی، دا چې ویلي دی الله په هیڅ بشر باندې کوم شی نه دی را نازل کړی، ورته ووایه هغه کتاب چا را نازل کړی چې موسی راوړی و، کوم چې د خلکو لپاره رڼایي او هدایت و، چې دا دی تاسو یې پاڼې پاڼې کوئ، څه ښکاروئ او زیات پټوئ، او په هغه سره تاسې ته هغه ښوونه وشوه چې نه تاسو او نه مو پلرونه ورباندې پوهېدل. ای رسوله ته پخپله د دې پوښتنې په ځواب کې ووایه هغه کتاب الله نازل کړی و، بیا دوی په خپلو باطلو خبرو کې لوبو کولو ته پرېږده. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. او همداراز دا قرآن یو کتاب دی چې موږ نازل کړی، له برکته ډک او د هغه څه تصدیقونکی دی چې ترې مخکې و، او د دې لپاره راغلی چې ته د کلیو دا مرکز یعنی مکه او شاوخوا یې چې څوک دي وډار کړي، او څوک چې آخرت مني هغه کتاب هم مني، او دوی د خپل لمانځه هم ټینګه ساتنه کوي. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم
أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. او له هغه چا به لوی ظالم څوک چې په الله پورې یو دروغ وتړي یا ووایي چې ما ته وحی وشوه حال دا چې هغه ته هیڅ وحی نه وي راغلی، او یا داسې څوک چې وایي زه به هم دغه شان څه نازل کړم لکه الله چې نازل کړي. او که تا لیدلی چې کله دا ظالمان د مرګ سختیو کې غوټې وهي او ملائکې په غځولو لاسونو ورته وایي راوباسئ ساګانې مو، نن تاسو ته په شرمونکي عذاب بدله درکول کیږي ځکه چې تاسو به الله پورې ناحقه خبرې کولې او د هغه له آیتونو مو لویي او سرغړونه کوله. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. او د قیامت په ورځ به الله تعالی دوی ته ووایي دا دی اوس هماغه شان یو یو راته راغلی لکه په ړومبي ځل مې چې پیدا کړي وی او څه مو چې په دنیا کې کړي وو ټول مو تر شا پرېښودل، او ستاسو هغه سپارښتونکي هم در سره نه وینو چې ګمان مو کاوه هغوی ستاسو په چارو کې زموږ سره شریکان دي. بیخي مو ترمنځ پریکون وشو او په څه مو چې ګمان درلود هغه ټول درنه تری تم شول. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. یقینا الله د دانی او زړی چونکی دی، له مړي نه ژوندی راوباسي او ژوندي نه د مړي راویستونکی هماغه دی. الله خو همدا دی، نو تاسو کوم لور ته اوښتونکي یاست؟ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. د سهار چونکی دی او شپه د آرام او لمر سپوږمۍ د حساب لپاره وسیله ګرځولې، دا د هماغه برلاسي او علیم خدای چار جوړونه ده. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. او دی هماغه دی چې ستوري یې درته پیدا کړل چې د وچې او سمندر په ترږمیو کې لارې پرې ومومئ. دا آیتونه مو د هغو خلکو لپاره څرګند بیان کړل چې پوهیږي. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. او الله هماغه دی چې تاسو یې له یو تن نه پیدا کړئ، بیا نو د هر چا یو د آرام ځای دی او یو د امانت ایښودو ځای. یقینا دا آیتونه مو داسې قوم ته څرګند بیان کړي چې پوهه لري. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه
إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون او دی هماغه ذات دی چې له اسمانه یې اوبه راورولی دي بیا مو پرې د هر ډول شینګیاو تیغونه راوټوکول بیا مو ترې شین ډکی راویست چې یو پر بل سپرې دانې ترې باسو او د خرماو له کڅوړو نږدې راځوړند غونچکونه او د انګورو زیتون او انارو داسې باغونه چې میوې یو بل ته ورته هم دي او په خوند کې بېلابېلې هم نو میوې ته یې وګورئ کله چې میوه کوي او پخېدو ته یې بېشکه په دې کې خامخا ډېرې نښانې دي هغو خلکو ته چې ایمان راوړي وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون او دوی پیریان الله سره شریکان وګرځول حال دا چې هغه یعنی الله پیدا کړي دي او دوی پرته له څه پوهې هغه ته زامن او لوڼې جوړې کړې پاکي د هغه لره او ډېر لوړ دی له هغه څه چې دوی یې بیانوي بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم د آسمانو او ځمکې هستونکی دی د هغه زوی له کومه کیدای شي چې بلکل یې ملګري یعنی میرمن نشته هغه خو هر څه پیدا کړي دي او هغه په هر شي ډېر ښه پوه دی ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل همدا الله دی ستاسو رب له هغه پرته کوم بل خدای نشته د هر څه پیدا کوونکی دی نو د همغه عبادت وکړئ او هماغه په هر شي څارونکی ساتونکی دی لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير نظرونه یې نشي موندلی او هغه نظرونه موندلی شي او هماغه ډېر باریک بین باخبر دی قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ اے رسوله دې خلکو ته ووایه تاسو ته د خپل رب لخوا د حق لیدلو نښانې راغلي دي نو چا چې هغه ولیدي ګټه یې د خپل ځان ده او څوک چې ړوند شو نو تاوان یې خپله پرده دی او زه خو پر تاسو کوم ساتونکی نه یم وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون او په همدې شان موږ دغه آیاتونه بیا بیا ورته بیانوو چې دوی ووایي له چا دې درس ویلی دی او چې هغو خلکو ته یې بیان کړو چې پوهیږي اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين اے رسوله د هغه څه متابعت کوه چې د خپل رب لخوا درته وحی شوي له هغه پرته کوم بل وړ معبود نشته او له مشرکانو مخ ګرځوه ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل او که الله غوښتي وای نو دوی به شرک نه و کړی او ته مو ورباندې پیردار نه یې ټاکلی او نه ته پر دوی واکمن څارونکی یې ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون او مسلمانانو هغه کسان مخ کنځي چې الله نه پرته شیان رابلی
ځکه چې بیا به هغوی له بریده ورتیر په ناپوهۍ سره الله ته ښکنځل کوي. په دنیا کې مو همداسې هرې ډلې ته خپل عمل ښایسته کړی دی، بیا یې خپل رب لور ته ورستنېدل دي، هغه به یې په هغه څه خبر کړي چې دوی به کول. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. او دې خلکو کلک قسمونه وخوړل چې که څه نښانه چې دوی یې غواړي ورته راشي نو خامخا به پرې ایمان راوړي. ورته ووایه خبره دا ده چې دغه نښانې الله سره دي، او ای مسلمانانو تاسو څه خبر یاست چې که هغه نښانې یعنې معجزه هم راشي بیا هم دوی ایمان نه راوړي. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. او هماغه شان به د دوی د ضد له امله زړونه او نظرونه اړو، لکه چې ړومبی ځل یې د قرآن په څیر معجزې باندې ایمان را نه وړ، او همداسې یې په خپلې ناړامۍ کې لالهانده پرېږدو. صدق الله العظيم.